افغانان د تل لپاره د پاکستان له محتاجۍ څنګه خلاصېدلی شي؟ تورخم کې پاکستان کوم تازه منافقت کړی دی؟ افغانانو کومه نوې لار پیدا کړې؟ بشپړ او مکمل جزئیات را سره په همدې ویډیو کې وګورئ او اخره کې مو نظر هم را سره شریک کړئ. په تورخم کې د پاکستان تازه منافقت. تورخم کې د افغان سوداګرو سلګونه بار لارۍ ولاړې دي. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونوایي په موټر چلونکو د ویزې حتمي کېدو له امله په تورخم کې د افغان سوداګرو د خوراکي او غیر خوراکي توکو سلګونه بار لارۍ ولاړې دي. هغوی زیاتوي که څه هم دواړو حکومتونو د یوې ګډې هوکړې له مخې د ټریډ سرټیفیکیټ په نوم یو سند موټر چلونکو ته د تګ راتګ د اسانتیا په موخه رامنځته کړی، خو ډیری چلونکو دغه سند نه دی ترلاسه کړی. موټر چلونکي او سوداګر له افغان حکومت غواړي چې د دغه سند په جوړېدو کې د اسانتیاوې رامنځته کړي. د ننګرهار ولایت او سوداګرۍ وزارت چارواکي وایي د دې ستونزې د حل لپاره په لوړه کچه هڅې روانې دي. بل لور ته د افغانستان او تاجکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه زیاته شوې ده. دا د افغان سوداګرۍ لپاره نوې او بدیله لاره ده ترڅو افغانان د پاکستان له محتاجۍ خلاص او له تاجکستان سره خپله سوداګري لا پراخه کړي. د راپورونو له مخې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 23 میلیونه ډالرو په ارزښت د سوداګریزو مالونو راکړه ورکړه ترسره شوې ده. تاجکستان ګمرکي ادارې هم ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري مخ پر پراخېدو ده. د دوی په خبره له تاجکستان د 2.4 میلیونو ډالرو په ارزښت توکي افغانستان او د 3.4 میلیون ډالرو په ارزښت توکي له افغانستانه تاجکستان ته صادر شوي دي. بلخوا د صنایع او سوداګرۍ وزارت چارواکو ویلي چې د روان کال په لومړیو 7 میاشتو کې د افغانستان او تاجکستان سوداګریزه راکړه 10 میلیونه ډالرو ته رسیدلې ده. د هغه په خبره په دې موده کې د 8 میلیونو ډالرو په ارزښت افغاني توکي تاجکستان ته صادر شوي دي. قدرمنو لیدونکو، تازه خبر مو تر همدې ځایه و. د نورو تازه او وروستیو خبرونو لپاره موږ وڅارئ. تر بیا ښې شېبې.